طالبان خپل نرخ لوړوي خو امریکا یې نه اخلي. د دوحې له پریکړې څه د پاسه 1 کال تیریږي. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مودې ته کمې ورځې پاتې دي، خو لا هم د یادو ځواکونو د وتلو په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې او نه هم امریکا غواړي چې افغانستان پریږدي. نور معلومات په همدې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. امریکا وايي طالبان ورته په ژمنو کې پاتې راغلي نو ځکه نه وځي، خو طالبان بیا وايي چې امریکا دې ووځي تر څو موږ خپلو کې یوې پایدارې سولې ته ورسیږو. طالبان ولې له تړون څخه د سرغړونو سربیره د امریکا وتل غواړي؟ که افغانستان کې د طالبانو د جګړې فلسفې ته سر ورښکاره شي، یوازې د ګاونډي هیواد پاکستان د ګټو لپاره یې په دې خاوره کې هره ناروا وکړه. ارزښتونه یې له منځه یوړل، بې شمېره انسانان یې قتل کړل او معصوم ماشومان یې هم معاف نه کړل. دا جګړه نه د اسلام لپاره وه او نه هم د طالبانو د واک لپاره، بلکې دا جګړه په سیمه کې د پاکستان هیواد د یو زبرځواک په توګه د راڅرګندېدو لپاره وه چې لا اوس هم دوام لري. اصلاً کیسه د طالبانو پر مټ د افغانستان د اوسني نظام د پرځېدو لپاره روانه ده او پاکستان غواړي چې مطلوب هدف ته ورس نه بلې ته نږدې شي. په همدې خاطر یې طالبان دې ته واداره کړي چې په امریکایي ځواکونو بریدونه وکړي. دوی فکر کوي چې کله افغانستان څخه په اوسنیو شرایطو کې امریکا وځي نو دوی به لکه د تیر په څیر بیا کابل ونیسي، ارګ کې به تور او سپین پاچونه روان وي، په ګیره خریلو به د کابل په سړکونو خلکو ته منډې ورکوي. طالبان لا هم تمه لري چې له افغان حکومت سره د امریکا نړیوالې ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو په شتون کې داسې سولې ته ورسیږي چې د دوی په نزد د فتحې په معنا وي او ډیر صلاحیتونه ترلاسه کړي، نو ځکه یې جګړو ته شدت ورکړی. بل طرف بیا امریکایان هیڅ وخت نه غواړي چې په اسیا کې د افغانستان په څیر یو مهم هیواد د لاسه ورکړي، نو په همدې خاطر یې د طالبانو پر وړاندې هوایي بریدونه پیل کړي دي. ځکه امریکا له روسیې ویره لري او پوهیږي چې روسیه وار په وار په بیا راټولېدو ده او ښایي یو ځل بیا په یو خطرناک ځواک بدله شي. نو د دې لپاره په افغانستان کې د امریکا پاتې کېدل تر ټولو اړین دي. ځکه اوس مهال مسکو هم د طالبانو ملاتړ ته رادانګي او غواړي چې طالبانو ته یو نړیوال شهرت او فورم ورکړي تر څو په نړیوال سټیج د دوی د ګټو لپاره هم خوله خلاصه کړي. اوس تازه چې طالبانو د ولسمشر غني د سولې طرحه رد کړې او خپله هم د افغان سولې لپاره هیڅ طرحه نه لري، دا معنا نه ده چې طالبان یوه داسې سوله غواړي چې د ټولو ګټې پکې خوندي وي، بلکې هڅه کوي روانه جګړه همداسې توده وساتي تر څو له یوه لوري د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت ضایع کړي او له بل لوري خپل هدف ته ورسیږي. خو د امریکا لپاره بیا طالبان تحت بحث خلک نه دي او د دوی جګړه له روسیې سره په تیزېدو ده چې تازه په همدې تړاو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیراروف پاکستان ته هم سفر کړی او یاد هیواد سره یې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په نوم د هوایي ځواک د مرستو خبره هم وکړه چې غالبا دا مرستې به په غیر مستقیم ډول طالبانو ته په افغانستان کې د جګړې په خاطر ورکول کیږي. که طالبان په دې حساس وخت کې سوله ونه کړي څه به پیښ شي؟ د نړۍ د جګړو په تاریخ کې د هرې جګړې پای په سوله شوی او حتمي ده چې افغانستان کې به هم د جګړې پای په سوله وي. خو د سولې لپاره اوسنی فرصت ولې مهم دی او که طالبان سوله ونه کړي نو څه به پیښ شي؟ افغانستان کې شته ټوکېدلو ظرفیتونو، اوسنیو استعدادونو، د ټکنالوژۍ په دې مهمه دوره کې د افغانستان لپاره سوله ځکه مهمه ده چې افغانستان به ډیر ژر له نړیوالو سره ځان عیار کړي او د سولې په شتون کې لرې نه ده چې موږ د 20 او یا 30 کلونو کې ځان ان د دویمې نړۍ هیوادونو ته ورسوو. که سوله ونه شي نو د امریکا لپاره جګړه هسې هم شیره غوا ده. افغانستان کې په روانه جګړه کې یوازې له افغانانو پرته د هر چا ګټې خوندي دي چې د جګړې د دوام په صورت کې به ایران، پاکستان، امریکا، چین، نور هیوادونه یو وار بیا قاچاق شي او طالبان به یو ځل بیا د دې هیواد زیربنایي پروژې خاورې کړي، یو وار بیا به استعدادونه ووژل شي، یو وار بیا به د سر سړي له منځه لاړ شي او یو وار بیا به افغانان نوي لسیزو ته ور وګرځي.